د غزنی ولایت اوسیدونکو یو شمېر هټیوال وایي چې دغه ولایت هټیو کې د ماشومانو لپاره داسې مواد پلورل کېږي چې ماشومانو په ذهنونو باندې اوس او په راتلونکي کې تاوان کوي. دغه اوسیدونکي وایي چې اته ډوله مواد دي چې د ګولیو، سګرېټو، ګرنیټونو، ډبرو او داسې نورو نومونو نومول شوي دي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او چین څخه راوړل کېږي. د دوی په وینا چې له یوې خوا په دغو قالبونو کې بې کیفیته مواد کارول کېږي چې د ماشومانو روغتیا ته تاوان رسوي او له بل لوري ماشومان له هغو ابزارونو سره اشنا کوي چې په راتلونکي کې افغانستان ته د خطر په ډول ثابتېدلی شي. دوی د مثال په ډول وایي د سګرټ ډوله قالبونه ماشومان اخلي، په منځ کې د نخودو پوډر دي، خو ماشومان یې زیاتره وخت د سګرټ په ډول څکوي. د ټابلیټو په شکل یو ډول ګولۍ په پاکټونو کې راځي چې وړو ماشومان یې بیا د سمو او ناسمو توپیر نشي کولی. ډېر وخت د نور ټابلیټونه په کور یا نورو ځایونو کې پیدا کوي او خوري یې. د غزني میشتو په وینا د ګرنیټونو او تومانچو په قالبونو کې چې کوم څه راځي هغه بیا ماشومان له جنګي وسایلو سره اشنا کوي چې په راتلونکي کې ماشومان جګړو ته هڅوي، لکه اوس چې په افغانستان کې جګړې روانې دي. حکومت از خطر داره به استفلاکی گولیار مخلط به نام کاکائو. 2 سال پس بچه سردرد میشه، امید امزی کاکائو مرا گولی ثابت مخلصه. این گولی وقت سودا کردنش غلط است. این در نام گولی از کابل از پاکستان از چین میاد خلاص. یه رقم دیگه است معنیش کاغذ عین سیگرت است، معنیش رقم کاکائو کاپوش چینایی است. اونم در بازار سودا میشه. اونم تفلکا گاهی سیگرت کش منه، گاهی اون مخلن. اونم چیزا بعد 4 سال پس و 5 سال پس تم تفلکا د سیلیټ رو میرا محمد ګل واحدی یو تن د غزنی ولایت د دکاندار مجموع کې تقریبا شپږ ډول شاوند چې د ماشومانو ذهنونه او فکرونه خرابوي. غزنی میشتي هټیوال له پاکستانه ګیله کوي چې هم چین ته اډر ورکوي او هم خپل زیاتره وخت افغانستان ته داسې توکي رالېږي چې زموږ په هیواد کې د نن د بېنظمۍ او ګډوډیو سبب ګرځي. دوی وایي چې د غزنی له ښاره په لرو پرتو سیمو کې زیاتره دغو شیانو ته اهمیت ورکول کېږي او له ښاره ولسوالیو ته ډېر اوړل کېږي. نام از ما احمد ناصر ده. در نام گرنت است موبایل ساجق سی از چین میاد. پاکستان آردر دادد یه چین میاد. مخابره است. دیگه این از این چیزا میاد. موبایلش کاکاوک داره. مثل شکل گرنت جوش شده. موبایل شیرک است. مردم اطراف زیاد از این چیزا میخرن. دق بده که گرنت ساخت گرنت اوریست. افغان است ولایت غزنی. یا رقم رزید تفنگچه گونده یا تفنگچه دی یا دست کی. یا رقم دی سیگریت گونده کاکاو دکیزی دک دی. و کور کې کینې به پدر یو پیسې ورکړه 15 روپۍ ورکړه هغه سګرټ غونډه زموږ راوړو هغه سګرټ غونډه راوړې مامان خوري بیا بوګټ وړي جړې بوګټ ورکوي بیا ماسک کش کوي. هاخوا ته د لرې سیمو دکانداران وایي چې دوی مخکې د سګرېټ ډوله قالبونه د ماشومانو لپاره وړل چې رښتیا هم ډېری ماشومان په سګرېټو څکولو مخته شول. حاجي یحیی د کندر د کلي اوسېدونکی یم چې ورې دکان لرم، دکانداري کوم. موږ به نو باید دا سګرېټونه وړل دا نقلي وړ کې به ورته خوشحاله و سګرېټ دی پلانکی ځوان یې څکوي پلانکی ځوان هم دوی به په خوله کې نیولی و دوک موږ بې نه کړو. مطلب اوس دغه لاوله موږ دا نور هم نه وړو چې د مسلمانانو ژوند خطر سره مخامخ کېږي او دا ښه کار نه ده. دا سګرېټ څوک څکوي دا یو ډېر غلط کار دی. بل لور ته په غزني کې د ماشومانو ډاکټر نجیب الله علیزی ماشومانو ته داسې موادو ورکول خطرناک ښیي. وایي چې د ماشومانو د هاضمې د ګډوډیو سبب کېږي چې ماشومان له رنګارنګ ناروغیو سره مخ کولی شي. په دې کې داسې شیان ځای په ځای شوي خوراکي توکي چې په خوند کې به لږ لذت آور وي مګر په حقیقت کې هاضمي سیستم تر ټول صحت ته ناروغي پیدا کوي. او یا د سګرېټ په کینګ کې په پیک کې ځینې شیان پوډر یا د نخودو پوډر ځای په ځای شوي دي. دغه په ماشومانو باندې بد تاثیر په دې کوي چې په هماغه رضا خدای خوند ترې اخلي مګر شباهت د سګرېټ او د نورو مخدره موادو سره لکه چې په دا اوس وخت کې د مخدره موادو په افغانستان کې خاص په دغو ولایتونو کې ډېر. بل لور ته په غزني کې د نظر خاوندان وایي چې زیاتره وخت افغانستان ته سوداګر داسې توکي راواردوي چې هیواد او خلکو ته په ضرر وي. دوی وایي په دې کې دولت هم ډېر رول لري چې باید د مخنیوی وشي. د دوی په وینا په سیمه ییزه کچه د والدینو هم مسؤلیت دی چې خپلو ماشومانو ته لارښوونه وکړي تر څو په هټیو کې داسې مواد وانخلي. اول قدم کې د حکومت د حکومتي چارواکو د تجارانو او بیا د کورنۍ یا د مور او پلار د مسؤلیت سي د اولاد لپاره داسې فکر ورکړه تر لوبو په شیانو کې لکه په ګرنیټ باندې ساتیرای لکه په توپک باندې ساتیرای لکه په سګرېټ باندې ساتیرای اکشنونه کول نو دا شیان خوندور نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ماشومانو د ظاهري اړوند داسې توکي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه راواردېږي لکه تومانچې، ګرنیټونه، سګرېټ او داسې نور چې د ماشومانو په ذهنونو باندې نیغ په نیغه اغیزې درلودلی شي. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزني.